زرینو کرخو ته ستړي مشئ. زه یار محمد پردیسیم. په نن زرینو کرخو کې به درته ولولو چې د امتحان پر شپه حتما خوب وکړئ. د بریتانیا رایل هالووي پوهنتون د روانپوهنې د استاد جی کې تمینن ډیر زده کوونکي د ازموینې شپه په لوست او ویښه تېروي. دغه زده کوونکي فکر کوي چې په دې ډول به سبا ورځ په ازموینه کې ښه وځلیږي، خو استاد جی کې تمینن وایي د ازموینې پر شپه بېخوبي تر ګټې ډیر تاوان لري. خوب د انسان پر حافظه اغیز لري، په ځانګړي ډول کله چې انسانان ژبه زده کوي. همداراز په مغزو کې د علم یا معلوماتو ساتل هم خوب ته اړتیا لري. پروفیسر تمینن پر دې موضوع یوه څېړنه هم کړې. د خپلې څېړنې ګډونوالو ته نوي کلمات ورزده کوي او بیا ورته وایي چې ټوله شپه ویښه تېره کړئ. خو یو شمېر نورو ګډونوالو ته بیا د پوره خوب کولو سپارښتنه کوي. له پایلو څرګنده شوه چې هغه ډله خلک چې خوب یې پوره و ډېر کلمات یې په یاد پاتې وو، خو هغه ډله چې بېخوبي یې کړې وه حافظه کې ډېر څه نه و پاتې. تمینن وایي په رښتیا سره خوب د زده کړې مرکز دی. که تاسو زده کړه هم نه کوئ، خو کله چې تاسو ویده یاست نو ستاسو ذهن پرله پسې په زده کړو بوخت وي. دا داسې ده لکه ذهن مو چې ستاسو په ځای کار کوي. که چیرې تاسو ویده نشئ نو هغه وخت مو چې په زده کړو تیر کړی هیڅ ګټه به ترې ونه کړئ. د ښه خوب لپاره شپږ خبرې. نیمګړی خوب د شخړې سبب کیدی شي. د خوب پر وخت مغزو کې څه تیریږي. په اصل کې خوب کې هغه څه بیا ځلې تکراریږي چې د ورځې لخوا مو ورسره سر و کار وي. د څېړنې پر بنسټ د مغزو هغه برخه چې له منطق او احساساتو سره تړلې د خوب پر وخت کې په بېلابېل ډول کار کوي. دلته د مغزو بېلابېلو برخو اړیکې یو بل سره ډېرې اړینې دي. د ژور خوب پر مهال د مغزو هیپي کیمپس برخه چې د ژورې زده کړې دنده لري له نویو کوټیکس سره اړیکه نیسي او د اوږدمهال لپاره د معلوماتو په یاد ساتلو کې مرسته کوي. ماشومان د لویانو په پرتله ژور خوب کوي. له همدې کبله ماشومان ژبه او نور معلومات ژر زده کولی شي. همدارنګه یو شمېر څېړونکي وایي ماشومان باید د ورځې لخوا ویده شي چې ماغزه هر څه ښه زده کوي. د څېړونکو په خبره خوب ماغزه متحرکه کوي او معلومات پکې خوندي کوي او د اړتیا پر وخت بیا د همدې معلوماتو په کارولو کې هم ورسره مرسته کوي. د نن زرینې کرښې مو پر همدې ځای پای ته رسیږي. تر نورو زرینو کرښو ما محمد پردیس ته اجازه راکړئ. د الله په امان.